په پوزه کې دننه ویښته تاسو هرګز مه وباسئ ځکه چې د دې د وجې هغه جراثیم هغه بکټریا کم چې په ماحول کې دي او ستاسو سینه خرابوي یا ستاسو کم برین او مازغه خرابوي نو دا بکټریا بیا په اسانتیا سره ستاسو سینې ته هم تللی شي او ستاسو برین یعنې مزغو ته هم تللی شي چې د هغې نه بعد بیا تاسو ته د سینې انفیکشن خاصې هم کیږي چې د هغې سره د مزغو خرابي هم تاسو ته کیږي چې هغه کله ناکله ډېره سیریس هم کیدی شي. نو په پوزه کې دننه ویښته دا د یو فلټر په شان کار کوي کله هم چې جراثیم او بکټریا ستاسو وجود ته د ننوتو کوشش کوي نو دا ویښته ستاسو هغه بکټریا هغه جراثیم رامنوي کم چې ستاسو سینه خرابوي او تر دې چې ستاسو برین او مزغو ته هم تللی شي چې د هغې نه بعد بیا انسان ته ډېر سیریس کمپلیکیشن یعنې خطره هم کیدی شي. نو د دې د وجې که چیرې تاسو د خپلې پوزې نه ویښته وباسئ نو دا هرګز مه وباسئ ځکه چې دا ستاسو دپاره د نقصان خبره ده. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ د دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه.